بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ سره ورډ آپشن پارت نمبر 3 دی، دریم نمبر کلاس دی. دې کې به انشاءالله پروفینګ ټیپ شروع کوو او پروفینګ ټیپ کې به اول پارت وایو. زه راغلم مایکروسافټ ورډ ته او په دې کې فایل ټیپ ته راغلم. فایل ټیپ کې موږ سره آپشنز موجود دي. پرون مو ډسپلی ټیپ ویلی و، نن به انشاءالله پروفینګ ټیپ نه سټارټ اخلو. پروفینګ ټیپ کې مختلف قسمه کمانډ دي، ډېر زیات کمانډز دي او کوشش به دا کوو چې دغه په ګډه سره ووایو او همدا شان تاسو به هومورک هم په دې کې درکوم. هر یو پارت کې به تاسو ته یو هومورک درکوم، تاسو بیرته په کمنټ کې لیکئ. زه راغلم دې کې موږ سره فرست ګروپ اټو کریکټ آپشن دی. اټو مطلب اټومیټیک، کریکټ مطلب کریکشن. اټومیټیک کریکشن آپشن موږ سره موجود دي. دې کې موږ څه کولی شو؟ چینج هاو ورډ کریکټس اینڈ فارمیټس ټیکسټ از یو ټایپ. دې کې به دا زده کوو چې ایم ایس ورډ څنګه کولی شي چې یو ورډ موږ غلط ولیکو هغه موږ ته صحیح کړي، یا موږ نور توري ولیکو هغه راته په نورو تورو باندې بدل کړي، په بل شکل باندې راته بدل کړي، او همدارنګه موږ یو قسم خط ولیکو هغه راته بل فارمیټ باندې بدل کړي. دغه به موږ سره ورډ په دې کې مدد کوي. راځو اټو کریکټ آپشنز ته. چې کله زه اټو کریکټ آپشن ته راشم نو ماته دغه شان یو باکس اوپن کیږي. دې کې موږ سره مختلف ټیپس موجود دي، لایک اټو کریکټ ټیپ، میت اټو کریکټ ټیپ، اټو فارمیټ از یو ټایپ، اټو فارمیټ او ایکشنز. زه به تاسو ته اټو فارمیټ او میت اټو کریکټ دې ویډیو کې انشاءالله وایم. فرست کمانډ ما سره په اټو کریکټ کې څه شی دی؟ شو اټو کریکټ آپشنز بټنز. که چیرته په دغه آپشن کې چک لګېدلی وي نو موږ ته به اټو کریکټ آپشن بټن شو کوي. څنګه به راته شو کوي؟ فار ایگزامپل دا مې اوکې کلیک کړو. زه راځم دې کې یو لغات لیکم. څه لغات لیکم؟ فار ایگزامپل زیټ یو ایچ لیکم، سپیس پریس کوم. سره چې ما سپیس پریس کړو نو ماته اتوماتیکلی دغه فرست کریکټر دا راته غټ شو. که زه فار ایگزامپل بیک سپیس پریس کوم نو ماته بلته څه راشي؟ خراط رانغی. زه راځم فار ایگزامپل یو صحیح لغات لیکم، لایک فار ایگزامپل ورډ لیکم، سپیس مې کلیک کړو نو ګوره دا ورډ ماته صحیح دی کنه. خو که زه فار ایگزامپل بیک سپیس پریس کوم نو ماته بلته یو بټن راکړي. بټن صحیح ده، ورډ سپیس بریکټ. یا فار ایگزامپل زه لیکم چې احمد سپیس بند. ښه کېدای شي ما بلته چې کیسته کړی وي. زه راځم آپشن ته، آپشنز، یس پروفینګ ټیکسټ. ما چې کیسته کړی دی تاسو ته ښکاري. شو اټو کریکټ آپشن بټن مطلب دا دی چې ماته به اټو کریکټ آپشن بټن دلته شو کېږي. دا مې اوکې کلیک کړو، دا مې اوکې کلیک کړو. دا وګوره موږ د اټو کریکټ آپشن بټن راغله. سیم ماته په دې کې لیکلي دي انډو اټومیټیک کیپټلایزیشن. ما چې تاسو ته دغه فرست کریکټر غټ کړه دا راته انډو کا. سټاپ اټو کیپټلایزیشن فرست لیټر اف سنټنس. د هر سنټنس یو توری چې کله غټیږي هغه راته مه کوه. او که ته چې فار ایگزامپل آپشن ته تلل غواړم، کنټرول اټو کریکټ آپشنز دغه ته زه راوستم. دې شارټ کټ موږ سره څه شی دی؟ موږ به شارټ کټ استعمالوو تر څو زر تر زر دغه کمانډ ته ځان ورسوو او هر کمانډ زر تر زر وکړو ویډیو لنډه کړو. دې شارټ کټ موږ سره آل ټي ای دی. آل ټي به تاسو یو ځای پریس کوئ، ای به بیل پریس کوئ. آل ټي مو پریس کړو بیا به تاسو ای پریس کوئ. چې کله تاسو آل ټي ای پریس کړو نو تاسو ته اتوماتیکلی اټو کریکټ باکس درته راغی. دې کې ما سره دویم کمانډ څه شی دی؟ کریکټ ټو انیشیل کیپیټلز. دې مطلب دا دی که فار ایگزامپل بعضې وخت زه په غلطۍ کې داسې یو لغات ولیکم چې د هغې لومړني دوه توري غټ وي او نور وړوکي وي نو موږ ته به اتوماتیکلی هغه دویم نمبر چې کوم موږ غټ لیکلی هغه به راته سمال ته چینج کوي. څه مطلب شو؟ ورډ دا ته ما په دې شکل باندې ولیکو. سره چې زه سپیس پریس کوم یا انټر پریس کوم نو ماته هغه دویم توری ورکوټی کېږي ځکه چې هلته آپشن کې چک لګېدلی دی. آل ټي ای ته زه رالم، زه ورته دغه شان دی نه کېږي. دا مې اوکې کلیک کړو. که زه اوس فار ایگزامپل یو نوم لیکم، فار ایگزامپل احمد، دغه مې ولیکو نو ماته به هغه ورکوټي توري ته نه چینج کېږي ځکه چې ما آپشن نه چک کیسته کړو. بیا زه رالم بل موږ سره څه شی دی؟ کیپټلایز فرست لیټر اف سنټنس. دې مطلب دا دی چې کله زه یو جمله شروع کوم نو ماته به د هغې فرست توری غټ راځي. اوکې مې کلیک کړو. لایک ګوره تاسو دې ځای کې ګورئ که نه، بار بار یې ګورئ. فار ایگزامپل زه لیکم احمد از ا ګډ بای، دغه ما ورته ولیکو نو ګوره احمد فرست کریکټر غټ شو. صحیح شو. زه دلته راځم یو بله جمله لیکم، فار ایگزامپل هی از ویری ګډ بای. دا مې ګوره ولیکم. هی کې تاسو وګورئ ایچ راته غټ شو. بیا ډاټ لیکم، سپیس لیکم، مای برادر. ګورئ مای برادر از ګوینګ ټو هوم. ګورئ مای کې تاسو ام ته وګورئ، ام راته اتوماتیکلی غټ شو. زه ورته یم دغه شان کې راته نه کېږي. تاسو به کیپټلایز فرست لیټر اف سنټنس نه چې کیسته کې دا به اوکې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو یو جمله شروع کوئ نو تاسو ته به اوس دا نه غټېږي. فار ایگزامپل وی آر ګوینګ ټو سکول، فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکو نو ګوره ماته هغه فرست کریکټر غټ نه شو او دا ګریمري غلطي هم راتللی شي ځکه ماته ګرین انډرلاین کړه. زه ورته یم چې دغه شان دي نه کېږي، راته غټېږي دي. کیپټلایز فرست لیټر اف ټیبل سیلز. د مطلب دا دی چې فار ایگزامپل بعضې وخت موږ یو ټیبل راولو، په هغه ټیبل کې به ما سره هم فرست کریکټر غټ راځي. فار ایگزامپل نیم مې ولیکو، فار ایگزامپل پروګرام شو، فیس شو،
او فار ایگزامپل ډیټ شو ګوره ماته اتوماتیکلی فرست کریکټر غټیږي زه ته دغه شان دی نه کیږي کپیټلاس فرست لیټر اف ټیبل سیل نه چې کیسته دا اوکې کلیک کا نو اوس پتا ستاغه نه کیږي صحیح ده کنه بیا لما الټ ای تا بل کمانډ مو سره څه دی کپیټلایز نیمز اف ډیز کپیټلایز نیمز اف ډیز مطلب دا دی چې تاسو ته به د ورځ نمونه ده اتوماتیکلی په خپل باندې غټیږي کاغه د سنټنس په سر کې وي که سنټنس په منځ کې او که سنټنس په اخر کې وي فار ایگزامپل زه دا لیکم چې today is friday نو ګور اتوماتیکلی ماته اف کیپیټل شو هم دا غشان کزي فار ایگزامپل سٹارټ کې لیکم نو سٹارټ کې به هم راته دا غټیږي سټرډے ګوره چې څه کله یو څه شی لیکم کنه اس ا ټي یو نو ګوره ماته اتوماتیکلی به رسو لیکي سټرډے پریس انټر ټو انسرټ کله چې تاسو انټر پریس کړئ تاسو اتوماتیکلی په خپل باندې هم دا انسرټ کیږي بیا زرا لفظ دغه شان دی نه کیږي نو تاسو ته باغه فرست کریکټر د ډیس نه غټیږي کریکټ اکسیډنشل یوزیج اف کیپس لاک ګوره ملګرو کیپس څه ویل شي کیپس لاک موږ سره په کیبورډ کې هم یو کی دی چې هغه ته کیپس لاک ویل شي کیپس څه وایي کیپس وایي کیپټلایزیشنز ته کیبورډ کې هم سره کیپس بٹن موجود ده کیپس لاک بٹن موږ سره موجود ده کله چې تاسو کیپس لاک بٹن آن کړئ نو دې مطلب دا شو چې اوس تاسو کولای شئ په کیبورډ کې چې کوم توري دي کوم حروف دي ان والا تر زیټه پورې دا به ټول تاسو ته په غټو تورو باندې لیکل کېږي کیپیټل تورو باندې به تاسو ته لیکل کېږي که تاسو فار ایگزامپل دغه بٹن آف کړئ اکثر په دغه بٹن کې لایټ لګیدل وي که تاسو سره لیپټاپ والا کیبورډ وي نو دغه بٹن کې بدنه دغه لایټ لګیدل وي که ډیسکټاپ والا کیبورډ د سروي ایکسټرنل کیبورډ د سروي کله چې تاسو دا پریس کړئ دغه کیبورډ په کونج کې یو لایټ لګیږي چې هغه ته وایي کیپس لاک لایټ چې کله د کیپس لاک لایټ آن وي د مطلب دا دی چې اوس تاسو ته توري په غټو تورو باندې لیکل کېږي حروف ته په غټو تورو باندې لیکل کېږي که دا آف وي نو بیا په وړو کې تورو باندې لیکل کېږي که فار ایگزامپل تاسو څخه دغه کیپس لاک آن شوی وي او تاسو شیفت بٹن ونیسئ شیفت سره هم یو تورې غټ لیکل کېږي او کوټې لیکل کېږي چې کله کیپس لاک آن وي شیفت ونیسئ او توري تاسو واړه لیکل کېږي چې کله کیپس لاک آف وي شیفت ونیسئ تاسو هغه توري په غټو تورو باندې لیکل کېږي که تاسو فار ایگزامپل کیپس لاک آن کړی وي تاسو ته معلومات نه وي او تاسو یو څه شی لیکئ فار ایگزامپل ما دا ولیکه چې دا غشانه ا دا مې فار ایگزامپل ولیکه سپیس نو ګوره ماته اتوماتیکلی څنګه چلو شو هغه فرست کریکټر ماته غټ شو او نور راته واړه شو همدغه شان که زه فار ایگزامپل راشم ما دغه شان دا ولیکو نو ماته به اتوماتیکلی څه چل کېږي هغه فرست کریکټر به ماته غټیږي او نور به راته ورکوټې کېږي او کیپس لاک به ماته اتوماتیکلی آف کېږي زه رالم بیا الټ ای ته زه ورته یم چې دغه شان دی نه کېږي زه به دا آپشن ورته آف کړم فار ایگزامپل دا مې دغه شان ورته ولیکو نو اوس به دا راته ټول غټیږي یعنی فرست کریکټر خو براته هسې هم غټیږي دا براته ټول غټیږي زه ته چې نه دغه شان دی نه کېږي دا به چیک تاسو ولګوئ صحیح شو بل موږ سره څه شی دی ریپلیس ټیکسټ از یو ټایپ ریپلیس ټیکسټ از یو ټایپ سره تاسو سره دغه آپشن هم آف کېږي ګوره تاسو ورته وګورئ اتوماتیکلی یوز سجیشنز فرام د سپیلنګ چیکر دا به ستاسو هوم ورک وي چې دا څه کار کوي او څه کار نه کوي ریپلیس ټیکسټ از یو ټایپ مطلب دا دی کله چې تاسو دغه لغاتونه لیکئ یعنی دغه ورځونه لیکئ یا دغه سیمبولونه لیکئ نو همدغه سیمبول په تورو باندې به تاسو ته دغه هم څنګه کېږي چینج کېږي لکه بعضې وخت موږ څه ولیکو بعضې وخت موږ دغه شان لیکو فار ایگزامپل زه لیکم چې ډبل ایکول ټو او ګریټر دین دی لیکم ګوره اتوماتیکلی ماته هغه شان علامه راځي لایک فار ایگزامپل کمپیوټر مې ورته ولیکو ډبل ایکول ټو ګریټر دین یا لیس دین دا مې ورته ولیکله همدغه شان ځکه فار ایگزامپل دغه شان ولیکم فار ایگزامپل دغه شان ولیکم ماینس فار ایگزامپل دې شکل ته مې چینج کو او ماینس دې شکل ته راته چینج کېږي صحیح شو که نه یا زه فار ایگزامپل راغلم زه ایچ ټي ای لیکم نو ګوره ماته اتوماتیکلی ده ته چینج کېږي بعضې وخت کې زه ټایپینګ کوم له ما څخه بعضې توري مخکې بعضې توري وروسته لیکلی کېږي یا فار ایگزامپل دغه شان څه دا لیکم ماته اتوماتیکلی امباړ ته چینج کېږي یا هم دغه شان نور زیات توري هم شته دی چې هغه موږ سره په دې ځای کې موجود دي دې ځای کې موږ سره دا موجود دي زه ورته یم چې زه یو خپل لغت لیکم د هغه لغت په تورو باندې ماته دغه ته چینج کېږي زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل زیټ یو ایچ دا راته چینج کا دی یو نیم ته دا به زه ایډ کړم او دا به اوکې کلیک کړم کله چې هم زه زیټ یو ایچ لیکم نو ماته به اتوماتیکلی خو په غټو تورو باندې ځکه چې هلته ما غټو تورو باندې لیکلی ماته به اتوماتیکلی دغه نیم ته چینج کېږي زه ورته یم چې فار ایگزامپل بعضې وخت یو لغت لیکم دغه یو لغت په تورو باندې د ماته ډېر زیات ټیکس راشي صحیح شو سمبل تاسو کنټرول ای پریس کړئ چې ټول ورته انتخاب شي الټ ای ته راغلم او دې ځای کې زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل ټاپک
خو یاد ساتئ چې تاسو فارمټ ټیکس غواړئ که پلین ټیکس غواړئ. پلین ټیکس مطلب دا دی چې تاسو ته به دغه ټیکس چې دغه کوم ټیکس لیکل شوی دی دغه ټیکس به تاسو ته نوټ پیډ والا شکل ته واړئ بې ډیزاین شکل ته بیرته واړئ. فارمټ ټیکس مطلب دا دی چې ډیزایندار خط کې به تاسو ته درکول کېږي لکه څنګه چې د ورډ پیډ والا ټیکس وي کوم ځای کې چې تا انټر پریس کړی دی انټر برته راځي. که فار ایگزامپل پلین ټیکس تاسو والی پلین ټیکس مطلب دا دی چې کوم ځای کې تاسو انټر پریس کړی دی هغې ځای کې به تاسو ته دغه سټیرس درکوي. تاسو اوس ایډ باندې کلیک کوئ تاسو ته دا وایي چې دا 255 کرکټرونه زیات نه اخلي. زه ورته چې دا ماته فارمټ ته واله دا مې ایډ کلیک کړو چې څرنګه ما ایډ کلیک کړو نو تاسو ته اوس د 255 نه هم راته زیات اخلي. که دلته رالم زه ورته وایم چې ټاپک اوس به راشي ټاپک انټر هلته ما ځکه چې ټي میل د غټه ورته لیکلې وه نو دې ځای کې ما ټي ورکوټ ورته ولیکل نو ځکه ما ته په اول ځل باندې رانغی اوس راته راغی. صحیح شوه. بیا زه راځم الټي ای ته رالم. بله خبره مو سره به دې کې ایکسپشنز ته ایکسپشن وی استثنا ته. بعضې وخت موږ څه کوو فرست لیټر دغلته موږ ته یو څو کرکټر یو څو ابریویشنز یو څو لنډیزونه راته راکړي دي. دغه لنډیزونه چې موږ لیکو له دې څخه وروسته به موږ ته بل کرکټر نه غټېږي. ای بی بی آر ابریویشنز صحیح شو ابریویشنز. همدغه شان که فار ایگزامپل تاسو راشئ اجکټیو ای ډي جی چې تاسو ولیکئ ډاټ چې ولیکئ تاسو به د هغې څخه وروسته چې کوم کرکټر راځي هغه به تاسو ته نه غټېږي. انیشیل کیپس دې مطلب دا دی چې دغه ځای کې ما سره داسې یو څه لغاتونه جمع کېدلی شي یا زه جمع کولی شم زه دلته ایډ کولی شم چې کوم زه ولیکم 2 کرکټرونه یې غټ وي نور ورکوټي وي هغه 2 کرکټرونه به ما ته نه ورکوټي کېږي. د کوم اپشن په ترو باندې د دې اپشن په ترو باندې چې کوم موږ هلته ویلي. همدغه شان ادر کریکشنز دلته نور کریکشن هم ورته ورکولی شم. زه به تاسو به دې یو اگزامپل درکړم چې ستاسو مایند کلیر شي. زه رالم فار ایگزامپل ای ډي جی ډاټ څخه وروسته ما ته ټي غټه نه شوله ځکه چې هلته ما ته په ایکسپشنز کې دا لیکلي دي. که زه همدغه شانې ولیکم فار ایگزامپل سمایل از ای ډي جی جی ډاټ فار ایگزامپل دا مې ولیکو دیس از ګورې نو ما ته اټومیټیکلی دې کې ټي راته غټه شوله ځکه چې دغه توري هلته نه دي ایډ شوي. الټي ای بیا زه رالم فار ایگزامپل ایکسپشن باندې مې کلیک کړو. بل ما سره انیشیل کیپس دي دې کې موږ سره آی ډیز دي. فار ایگزامپل زه لیکم چې ګوره دا هم ماته وړوکی نه شو دا هم ماته ورکوټي نه شو. بیا زه رالم الټي ای ته. بل موږ سره دی میت اټو کریکټ. میت اټو کریکټ مطلب دا دی که زه فار ایگزامپل دغه توري یا دغه سمبلونه یا دغه لغاتونه لیکم نو ما ته به اټومیټیکلی دا دې سمبلونو ته چینج کېږي. لایک فار ایگزامپل زه راځم اپروکس دغه شکل زه لیکم خو یاد ساتئ چې دا به تاسو په ایکویشنز کې دننه لیکئ. صحیح شو. زه رالم ایکویشنز ته دا بریکټ مې ورته واچاو ای پی پی آر او ایکس سپیس. څنګه چې ما سپیس پریس کړم ما ته اټومیټیکلی دا دغه شکل ته راته چینج شو. همدغه شان که زه دلته راشم بهر ودرېږم بهر دا هر څه ما کلیر کړو او دا مې فار ایگزامپل ورته سایز لږ غټ کړو. زه ورته دلته لیکم چې فار ایگزامپل بریکټ ای پی پی آر او ایکس انټر نو ما ته دا هغه ته چینج نه شو. زه ورته چې ما ته په عام ډاکومنټ کې هم هماغه شکلونو ته چینج کېږي. الټي ای به تاسو پریس کوئ میت اټو کریکټ یوز میت اټو کریکټ رولز آوټساید اف میت ریجن به تاسو اوکې کلیک کوئ. اوس که تاسو فار ایگزامپل راشئ ای پی پی آر او ایکس انټر تاسو به اټومیټیکلی دا دې شکل ته چینج کېږي. ښه دا ولې چینج نه شو دلته به تاسو دوباره ودرېږئ سپیس به پریس کړئ تاسو به اټومیټیکلی دا دې ته هم چینج شي. همدغه شان الټي ای ته زه رالم زه وتم چې دا دې ما ته کار نه ورکوي ریپلیس ته به تاسو راشئ اوکې به کلیک کوئ. اوس که تاسو فار ایگزامپل څومره هم دا ولیکئ ای پی پی آر او ایکس انټر نو تاسو ته به دا نه چینج کېږي ځکه چې هلته ما چیک ایسته کړی دی. ښه بیا زه رالم میت اټو کریکټ ته دلته راغلم دې کې چې کوم یو هم ستاسو لګېږي او ستاسو ورته ضرورت وي تاسو هغه لغات یادوئ او استعمالوئ. ریکوګنایز فنکشنز مطلب دا دی چې دلته موږ سره بعضې مختلف فنکشنز موجود دي لایک ساین کوساین ټانجن کوټانجن. کله چې تاسو هغه ولیکئ نو تاسو ته اټومیټیکلی دې ځای کې یو بریکټ درکول کېږي ال جي. ګوره موږ سره ال جي دی که نه ښه دې دپاره به تاسو ایکویشن راولئ. انسرټ ټیپ ته به تاسو راشئ ایکویشن ته به راشئ نیو ایکویشن ورته والئ. دلته فار ایگزامپل ساین لیکم سپیس پریس کړم څرنګه چې ما سپیس پریس کړم ما ته د سمبل دپاره یو بیل علامه یې راته راکړله یو بیل ځای راته راکړو چې دې ځای کې به دلته سمبل ورته لیکلی شم. فار ایگزامپل دا مې ورته ولیک یا بیتا مې ورته ولیکله یا فار ایگزامپل الفا مې ورته ولیکله دا مې فار ایگزامپل ورته راوستله. همدغه شان که زه فار ایگزامپل راشم الټي ای ته راشم او میت ته راشم ریکوګنایز ته راشم زه ورته وایم چې ما ته اے بي سی هم څه شی کا دا هم راته په فنکشن کې ایډ کړه دا مې ایډ کړه دا مې اوکې کلیک کړو. صحیح شو. که زه اوس هم فار ایگزامپل ایکویشن ته راشم ایکویشن شارټکټ څه شی دی الټ از ایکول ټو د دې شارټکټ دی. ښه زه رالم زه ورته وایم چې اے بي سی سپیس څرنګه چې ما سپیس پریس کړو ما ته سمبل دپاره هم بیل ځای راته راکړه. بیا الټي ای ته زه رالم زه ورته وایم چې دا راته ډیلیټ کړه. ریکوګنایز ته به تاسو راشئ اے بي سی
درته انتخاب شو دا راته ډیلیټ که اوکې ماته به اتوماتیکلی هغه ډیلیټ کړي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره پروفینګ ټیب AutoCorrect پارت نمبر 1 پارت نمبر 2 کې به انشاءالله نور هم زیات انفارمیشن وایو. هیله کوم چې هوم ورک به راته تاسو په کمنټ کې ولیکئ.